ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو پلاوی چې مسکو ته د افغان سولې بهیر چټکولو غونډې ته تللي د ترویکا غونډې وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. د پنجشنبې ورځې تر دې غونډې وروسته د ترویکا غونډې څلورو هیوادونو روسیه، امریکا، چین او پاکستان په وروستۍ اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2020 کال د 2313 پریکړې لیک پر بنسټ چې افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو اړوند دي، دغه هیوادونه په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. کرکټ دویمه شل اوریزه لوبه هم افغانستان وګټله. په ابوظبي کې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه لوبه افغانستان د 45 منډو په توپیر وګټله. محمد نبي د 40 منډو او د 2 وکټونو ترلاسه کولو د لوبې غوره لوبې غاړې وټاکل شو. د امریکا صنایع مشرانو جرګې د CIA امریکا مرکزی استخباراتو ادارې لپاره د ولسمشر جو بایدن نومان ویلیام برنز ته باور رایه ورکړه. ښاغلي برنز د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مرستیال و او نړیوال بانک وايي د کورونا واکسین لپاره له افغانستان سره د 113 میلیونه ډالر مرسته کوي چې دغه هیواد 19 سلنه وګړي ترې برخمنېږي. د اسیا پرمختیایي بانک هم وايي د افغانستان د 11 سلنه وګړو لپاره واکسین برابروي او د نړیوال بانک د مرستې سره تمه ده چې دغه هیواد نیمایي وګړي واکسین شي.